أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا من إله غيره. دیکھ دویم واقعہ پدې خبره چې العبادت لله وحده د سورۃ هود اولنۍ دعوا چې بندگی د یو الله وکړي او لګلې موږ سمودیانو ته ورور د دې صالح علیه السلام نو ویل اغا اے زما قومه بندگی د الله وکړي نشته تاسو د پاره هیڅ مددگار غیر د الله نه دے اللہ تاسو پیدا کړی د ځمکې نه واستعمرکم فیها او آباد مکه کې واستعمرکم فیها ای جعلکم عمارها وسکانها تاسو د دې آبادونکي اوسیدونکي یا اطال فیها اطال عمرکم فیها الله تاسو عمر زیاد کړه دې په دې دنیا کې نو استعمرکم فیها دو معنی شوي آباد کړی تاسو الله په دې ځمکه کې یا تاسو عمر الله وګت کړه دې زیاد کړه دې عمر یې در کړه دې په دې دنیا کې دیول الله وګد عمرونه ور کړی چې ډېر وړو کې ځواني مر سوا کال درې سوا کال عمر او چې داسې لکه مونږه چې نن سبا شپېته او یو ته رسو داسې عمر ته به چې څوک رسېده نو هغه به د 1000 کالو ته رسېده دون الله عمر ورکړی واستعمرکم فیها فاستغفروه نو بخنه غواړئ د الله نه پس په جبا ثم توبوا الیه بیا توبه وباسئ الله ته په زړګي ان ربی قریب مجیب یقینا زما رب نزدې قبلونکې د دعا قالوا یا صالح ویل دیو اے صالح علیه السلام قد كنت فینا مرجوا پتا کی سرته وان امید کړی شوی صالح استانه زمون امیدونه وو چې تبا زمون سردار شي زمونږه په معیشت کې به ته زمون مددگار شي صالحات ته خو څه نوې خبرې کې صالحات ته خو زمون په دین کې کوته وي اوسم باز جاهلان وای تا ته خو زمون سترګې وي صاحب حقا چې تبا زوړ دی دینا زړه کلمه براټینګه کې نو تا خو څه نوې خبرې شروع کړې دا هغه پخوانی اعتراضات دي چې وسم د الله په اولیو کېږي قد كنت فينا مرجوا پتا کې سره وې ته امید کړې شوه ستاره امیدونو قبل هذا مخکد دینا آیت مونږه منای کې نتراله نت مونږ ته دا خبرې کې آیت مونږه منای کې ان عبد ما یعبد اباؤنا چې مونږه عبادت کو دا غچا چې عبادت کاو زمونږ مشرانو تمونږ د خپل مشرانو د بندګۍ نه منای کې واننا او یقینا مونږه لفی شکن پشکیو مما تدعونا الی دا اغا مسلینا چتمگر بلے اغیتا مری پسخ شکے قال یا قومی ویل ایزم قوما قال یا قومی ویل ایزم قوما خبر را کئی ماتا کیم ذاق واضح دلیل من ربی دا طرف در اقبلنا اور اکڑی ماتا د خپل طرف نا رحمت نسوک دے چه مدد بہو کی زما
من الله د عذاب د الله نه، اے من عذاب الله. ان عصیته کزنا فرمانی حکم د خپل الله، فما تزیدوننی غیر تقصیر، پس نه زیاتوئ تاسو ما لرا غیر د تاوان نه. تاسو چې ما ته دا خبرې کوئ چې الله پرېږده، د الله توحید پرېږده، دا خو تاسو ما تاوان ته بلئ. یا قوم، ای زما قومه. اوس ورته صالح علیه السلام یو معجزه الله تعالی خپل نبی له ورکوي، یو عجیبه معجزه. ویل صالح علیه السلام، ای زما قومه، دا اوښه د الله تعالی ده، ناقة الله، دا اضافت تشریفی دی لکه کعبۃ الله، بیت الله. دا اوښه د الله تعالی ده، ستاسو دپاره نښه. نو پرېږدئ دې لره چې خوراک کوي په ځمکه د الله تعالی کې، مه رسوئ دته بسوء څه تکلیف. او کوه عذاب قریب، عذاب نږدې عذاب به راشي. فعقروها، نو پس زخمی کړه دې اوښې لره. فقال تمتعوا، او مخکې دا تاسو ته یو خبره تېره شوې وه چې زخمی کړی خو یو بېدینه وه، او نسبت ټولو ته کېږي. ولې؟ مشوره د ټولو وه، خواهش د ټولو، معاونت د ټولو. فعقروها، پس زخمی کړه دې اوښې لره. نو ویل صالح علیہ السلام، تمتعوا، فائدہ والی په خپل کور کې، ثلاثه ایام، درې ورځې په کور کې فائدې والی. اوښه د چهارشنبې د بت په ورځ باندې دیو اوښه زخمی کړې وه. فاقاموا یوم الخمیس والجمعه والسبت، نو دیو ته مهلت ورکړی شو د پنجشنبې د جمعرات د ورځې، د جمعې د ورځې، د خالي د ورځې. واتاهم العذاب یوم الاحد، عذاب د الله پې راغی په ورځ د اتوار په ورځ پې عذاب راغی. فتح البیان هم وایي، قرطبي هم وایي. ذالک وعد، دا وعده ده غیر مکذوب، چې اس دروغ پکې نشته، غیر مکذوب. یعنی دا داسې وعده ده، دا د الله د طرف نه وعده ده، په دې کې څه دروغ نشي کېدی. فلما جاء امرنا، دې کې بیان د اخرنۍ نتیجې. نو هر کله چې راغی امر زمونږه، نجینا صالحا، نو خلاص کمونږه او کسان چې ایمان راوړی و د سره، برحمت منا، په خاص رحمت خپل. ومن خزي یومئذ، او د رسوایۍ د دغه ورځې نه، ان ربک، یقینا ستا رب، هو القوي العزیز، هغه طاقت والا زورور ذات دی. واخذ الذین ظلموا الصیحة، ونیوا کسانو لره چې ظالمانو چغې، نو ګرځېدل دیو په خپلو کورونو کې جاسمین سمانا بار بار تیر شوی. ها، په ګونټو باندې، په زنګرانو باندې پړ مخې پراته. دا د یو ذلت مرګي چې سړی په زنګرانو شي او داسې سټکورې سری کونی پرېوځي، دا ډېر د ذلت مرګي. الله دې هر مسلمان وساتي. فی دارهم جاسمین، په زنګرانو پړ مخې پراته، من ټول الله مړه کړه. نو کأن لم یغنوا، دلته تقدیر دی، هلاک شول، دیو برباد شول. کأن لم یغنوا، گویا چې دیو نو دیرا، فیها، په دې کورونو کې داسې ښکارېده لکه تا ویل په دې کور کې سره څوک ونه. خبردار، یقینا سمودیان کفر کړو په خپل رب باندې. الا بعدا لسمود، خبردار هلاکت دې سمودیانو لرا. بعدا لسمود، کلی طریقې سره الله دیو فنا کړي.
ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا. دا څلورم واقع تعلق لري د دویمه دعوه څه وه د سورته هود چې عالم بكل شيء هو الله، غیب دان بل څوک نشته دی د الله. سره غلیو استاد زمونږه ملائک ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا پذیری ویل ملائکو سلامن سلامن، اصل کې نسلم سلاما، ابراهیم مونږ سلام کو پتا باندې سلام. نو کله چې دیو سلام واچو قال سلام ویل ابراهیم علیه السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام. دیو جنا علماء لیکي د ملائکه السلام په جمله فعلی او د ابراهیم علیه السلام جواب په جمله څه شی اسمیه او په جمله فعل کې څه شی تجددي او په اسم کې څه شی دوام استمراری. نو جواب د ابراهیم علیه السلام ډیر ښکلی و. د دې نه دا هم یو مسله معلومه شوه چې پکار دا دی چې د سلام جواب دا ډیر ښکلی ډیر ښکلی. نو که یو سړي ته السلام علیکم ویل نو ته وعلیکم السلام صرف مه وایه، څه ووایه؟ وعلیکم السلام فحیو باحسن منها. قرآن ویلو کله جواب ورکا او کله جواب دا دی. ابراهیم علیه السلام د الله نبی هم کله جواب ورکا کله چې ملائکو همیشه 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 دی پتا سو سلامی. فما لبسان درنگی ترنکاهم انجا بعجل حنیز. دا چرات لے وکړس پسقی ورید کړی شوی. ابراهیم علیه السلام په منډه لاړو، یره ښکلې ښکلې مهلمانه دي ماشاءالله سقی ورید کړی پیشې کړ. دنه دا هم پته ولګېده چې ګوره ابراهیم علیه السلام مهلمانه نه پیژندل، ولې که پیژندې نو سقي به ورله ورتولی چې پته وی چې دا ملایک دي نو ملایکو له څوک سقي ورتوي نه که نه. ان جاء بعجل حنیز. بالبشرا ابراهیم علیه السلام ته پذیری راغلی. زیری دو قسم زیره، یو د بچی زیره بل زیره په هلاکت د قوم لوط. بعجل حنیز سقی ورید کړی شوی. سورت الزاریات کې ورته بعجل سمین سقی پیش که څوره څه تطبیق دی من وریته مو څوره مو ماشاءالله ورید کړی شوی شی چې څوره وي نو خوند کوي، چې خوار پړقې بیا نه کوي. بعجل سمین او په دې باندې تنازو په بني اسرائیلو باندې چې ستاسو نیکه سقی ورتی ای بغیرتو تاسو سقی نه څه شی جوړوئ، الہ جوړوئ، خدای ته جوړوئ. فما لبث ان جاء بعجل حنیز. توب څه آداب هم د دې نه معلومیږي. یو دا چې د میلمه سلام اچول او سلام شرعي سلام اچول. دا نه چې تا ته خچارې او ته وایې چار دی خشا نه داسې به نه کوي. السلام علیکم سلام شرعي سلام، ته به مرله جواب شرعي ورکې وعلیکم السلام. دا نه چې ستړی مشي ستړی مشي، دا ستړی مشي رستو به وی خو اول به څه شی شرعي سلام. دیم دا چې د میلمه دپاره میلمستوب زر تیارول پکار دي. فما لبث نه دا معلومیږي درنګ ابراهیم علیه السلام تیر کړی نه دی خو بس ورغی. دریم دا چې زیات تکلفاتو په فکر کې نه پرېوتل بلکې چې کم شی په اسانۍ زر زر پیدا کېږي د هغې زر زر غم کول پکار دي. نسخه د ابراهیم علیه السلام او چې ښه نه ښه شی کور کې باغه ګورې او میلمه ته به پیش کې
څلورم دا چې میلمه د پاره انتظام کول په باندو والا باندې دا ضروری او واجب دي، ځکه هوټل وغیره هلته نه وي، نو چې ته یم انتظام نه کړې نو دا خلک به هلاک شي. ای غرونو والا، ای باندو والا. ها په ښارونو والا باندې دا واجب نه دي، ځکه هلته د هوټلو نور انتظامات وي. دا خبره ابن العربی امام قرطبی کړه ده، انها واجبه فی القرى. په باندو والا باندې دا انتظام د میلمه دا ضروری وي. مری د سړی نه ساوځي. پنځم میلمه چې کم شی راوړی پکار دی چې میزبان راوړی نو چې میلمه د هغه نه خامخا څه نه څه شی وخوري، ځکه ملایکو خو نه خوړ، ځکه وایي خو د هغې په چل نه پوهېده. نو ابراهیم علیه السلام سره غم شه. نو که ستاسو خیالي کله کله ته میلمه ته څه شی راوړې او هغه میلمه یې نه خوري، نو هغه کوربه باندې یو غم راشي چې الله دا شی ولې نه خوري، پرهیز دی، دا زما پخلی ښه نه دی. نو څه نه څه خامخا د هغې نه خوراک پکار دی. شپږم دا چې سرسري نظر به میلمه اچوي، میزبان به اچوي په مهمان سرسري نظر، چې خوراک کوي که نه کوي، مخې ته یې ډوډۍ شته که نه شته، څه شي کمی خو نشته دی. سرسري نظر به اچوي، خو داسې جوور نظر به نه اچوي چې بس خو چې ګورې ورته هغه میلمه کله کله وشرمېږي، دا شی په مخه ګوري ورکېږي. د هشام بادشاه دربار ته یو بانډیچی خوراک دپاره راغلی و، نو بانډیچی خوراک کوي. نو چېرته دا بانډیچي په دې نوڼۍ کې د هشام دغه لیدل دی، یخته. نو ده ته یې چې ملګري دا یخته د دې نوڼۍ نه لرې کا. بس هغه بانډیچی هسې و بانډیچی، خو نور ډېر د ایمان لا شوه، سیده پاڅېد. ورته یې د داسې شومپړک ځای کې سره ډوډۍ خورمه نه چې هرې نوڼۍ ته دونه په جوور نظر سره څه کوي، ګوري. او د هغه دربار نه روان شه او بانډیچي یو خبره کوله، وللموت خیر من ضیافت باخل یلاحظ اطراف الاکل علی العمد. د داسې خوراک نه خو مرګ بهتر دی چې کوربه هر نوڼۍ هر طرف تاس په جوور نظر سره ګوري، حتی چې پکې څه شی معلوموي، اخته او نه اخته معلوموي. دې بخیل سره ډوډۍ خو د نه هم مرخه دی. ومدا چې صد کول میلمه ته، میلمه خوراک کوي. ابراهیم علیه السلام دې میلمنو ته ویل خوراک کوي. دا سنت ابراهیمی دی، صد کول. نن موږ څه وایو؟ موږ وایو د ستونو دور تللی دی. مطلب دی اوس د بېغیرتۍ د مغربي دنیا د تهذیب دور راغلی دی. د محمد عربي هغه خوږ دور لاړو چې ویل به خورا، ویل به خورا، ویل به خورا. یو پیاله ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته د کورونو نه ابو هریره لیدل د ولګي د لاشه بېهوشه. نبی علیہ السلام ځان سره بوتل دی، نو بیا په خپلو کورونو کې ویل څه شی کوي نو راوړئ. لږ څه شوده پیدا شو، پیاله یې هغه هم پوره نه. ابو هریره وایي نبی علیہ السلام ما ته وایي چې ابو هریره دا ویسه او په اصحاب صفو باندې وسکوه. ما وړه کې ځان له ورته مړ شوم، دا چې راله هغه اصحاب صفه هغه ځان له د ولګې نه مړه دي، نو هغه به جو ټول
خو به پیغمبر خبره وه ما وی وړه ټول پې ماړه شو بیا مې چې واپس راوړم ما ته نبی علیہ السلام وایي ابا هریره اشرب اسکا ما وسکل ما ته بیا ما ته اسکا ما بیا وسکل ما ته ابو هریره اسکا ما یا رسول الله بیا نبی علیہ السلام دا غنه نو دا سنت دی زما د پیغمبر د الله د خلیل د ابراهیم خلیل الرحمن سنت دی او اتم دا چې بهتر چیز مهمان نوازی کول څونه چې سړی وسی او په بهترو کې بهتر څه شی دی ماشاءالله ماشاءالله غوخه حافظ ابن قیم رحمه الله لیکل دی الذ الاشیاء اربع الذ د اشیاءونه څه شی دی څلور دی اکل اللحم خوراک د غوخه او النظر الى اللحم وخه تکتل رکوب اللحم او بیا بلا خبره دا یو خبره ده چې الذ الاشیاء په دنیا کې ده دي نو بهترین چیز با میلمه د پاره نه هم دا چې میلمه په ځان غمول نه چې دا د کم راغی نه نه دا په ځان مغموا د خپل روزي لراغلی او الله ته په ځل کې پته و الله ته داسې د هر څه پډاګو چې دا پلانې بزي او د پلانې کړه به د خپل پیاله چیس کی د په تقدیر کې لیکو نو د خپل چی سره په خپل چی پسې راغلی په خپل نونی پسې راغلی اگر چې الله تعالی په دې باندې اجر درکوي کتا ته ویلی وی چې دا پیشاک او د پسې به رسې کنه سرمن دی وباسم ته بس کولی نو خپل خوراک پسې راغلی خپل سکاک پسې راغلی البته دسترخوان ستا دی وہی خوش قسمتی سمجھ کر تہمت نہ رکھ مہمان پر وہ اپنا رزق کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر هغه خو پر رزق خوري خو څه شه دی دسترخوان ستا دی او لسم انجان معلومه شو چې کوشش دا کول چې میلمه لرا هر شی مخې ته وړل میلمه ته دک درد نه رسول چې کله ورته یال ته وزال ته لاسونه وینځي هغه بیا دا ډپې وای نه ماشاءالله ماشاءالله نن سبا الله انتظار وای میلمه خو یې خو سټ خو نه نه سټ خو نه ما خو الله مال یو شان را کړ دی میلمه الله یو شان ور کړ دی سټ نه دی کله کله داسې مو میلمه خپه مشه او کله کله چې د ټوکی وای میلمه خو یې خو سټ خو نه د سره ګوزال ته بار ځان له لو غریب دا ډپې وای نه به هر حال خبره ده اغله خسته څه شی راوړه لاسونه راوړه دسترخوان خور کا ماشاءالله هغه به د خانانو په شان ناستی د اکرام او د اعزاز ورله الله ورکړی دی بیا چې ته د چا میلمه شوې دا اعزاز به بیا ستایي چې هغه بیا تا ته وایي چې ته خو څه سټ نه یې یو لسم دا چې خدایي میلمه چې ته نه پیژنې نو ورسره ستا تعلق دی او بیا هم هغوی لره مکرم خوراک تیاروي دا سنت ابراهیمي دي ګوره دا میلمانه ده نه پیژندل چې څوک دی او د کومه دي خو ماشاءالله ابراهیمونو مونږ چې څوک پیژنو نو کله کله د بزین هم تیریږو چې پیژنو نه نو بیا هغې دپاره الله دې رحم وکړي د انډې غم هم نه کوو صابه راوړو خوره دولسم دا سنت ابراهیمی دام دی چې زنانه په خپل د خپل میلمنو خدمت به زنانه کوي او دا ښه ترتیب دی ابراهیم خلیل الرحمن ګوره د هغه بیبي ده او د ابراهیم بیبي ده
په مخ د ځمکه به داسې بیبیانې چرته وي چې د ابراهیم په صحبت کې او هغه لګیا ده د خپلو میلمنو غم کوي. یې مېرمنې ته لا څه شی، ته به هم د خپلو میلمنو غم کې. او ښه خبره دا ده که مولوي صاحب دی که بل څوک دی دا به د خپله ښځه داسې عادت کي د میلمنو سره به عادت کي زما میلمانه به راځي. باب قیام المرأة علی الرجال فی العروس، امام بخاری رحمه الله باب قائم کړی چې زنانه به د خپلو میلمنو خدمت کوي او ماشاءالله په دې سره د دې عادت کېدل پکار دي. ها کله کله ته به ګورې انسان دی میلمانه زیات شو نو ته به بیا په خپله مټې رانغاړې، ځکه زنانه عاجزه به یوازې څه وکړي، خو نور به ماشاءالله دا ستا بیبي به که د مولوي صاحب ښځه ولې نه ده او که د بادشاه ښځه ولې نه ده، خو ماشاءالله دا به د خپلو میلمنو غم کوي. ته به د چا امامې په تیاره به عادت یې، کله کله بعضې کته علاقو کې د امامانو له دغه شان انتظامات کوي، نو داسې نه چې بیا ستا ښځه سره د میلمنه خبر نه چې میلمه څه شته وایي. یا دارنګې نن سبا چې دا کمې زنانه عالمانې دي او دا په نورو مدرسو کې دیو ننګري هغه پخی په تیاره باندې دا خوري، د دسترخوانونه غونډېږي او قصه او قطاره ده، وروستو نه ډوډۍ پخولی شي نه د میلمه د غم نه چې میلمه څه شته وایي. هله ته به یې چې دا اوسه پورې د جنت نه راله میلمه به پیژنې بچئ، دا دنیا دی، ښه غټې غټې ډوډۍ به پخې، اور به بلې، اور به پوکې، شپې به ستا میلمه راځي، د ورځې به ستا میلمه راځي. د ابراهیم خلیل الرحمن بیبي ده او هغه د میلمنو غم کوي. ته د کم کوجا لوري ستا په علم څوک څه کوي؟ علم به خوري که تا ډوډۍ به خوري؟ زه مولوي صاحب یم، زه عالمه یم، خلک ګورې او کله کله میلمه راشي او دا د عوابینو په منځه باندې ودرېږي، دا سر ورله وارو غواړي. څه ګپ دی؟ یو کس کله چې زما میلمه راشي سخته سوخته یي زما ښځه ایسته بیا په عوابینو ودرېږي. زه حیران شم چې الله کله صلات تسبیح مانځه باندې ودرېږي. صلات تسبیح مونځ دا ستا انفرادي عمل دی، تاسو نه دی ویلي په خدمت باندې څوک میلاویږي؟ الله. ابراهیم علیه السلام د خپلې بیبي د خدمت دپاره د شپې تلی و، هغې ته الله میلاو شو که میلاو نه شو؟ انی انا الله، زه الله یم. ای الله ورته میلاو شو. دا د تسبیحاتو په منځه ماله ودرېږي. خبره دا ده چې ته اهم فالاهم به پېژنې. ما یو پخوا دور و، کله کله د عبرت په طور دا خبره کومه، نور مونږ ټول یو داسې، د عبرتن دا خبره دې دپاره کوو چې آینده ستاسو ذهني دا زمونږ بچیګانې دي دا یخي خو یخي نه دي. ګورې دا نه بېغیرته مخلوق په مخ د ځمکه چې ما لیدل دی هغه نن د دې نن دور څه شی دي؟ عالماني. او دا وجه دا ده چې محتمیم بېغیرته دا چل کړ دی چې هغې له ننګري هغه مدرسو کې چې دا زما پیغام ورسوئ، هغه مدرسو کې چې د زنانو مدرسه ده او څوک ننګري ساتي، دا ډېر غټ بېغیرته دی، غټ بېغیرته محتمیم دی. پکار دا ده چې د خپلو بچیګانو ته د ډوډۍ چل وښیې، څنګه چې ورته علم ښیې د ډوډۍ چل ورته وښیې، د جارو چل ورته وښیې، د انګولې چل ورته معلومي، ماشاءالله د تناره چل ورته معلومي. اوس چې تنور نشي لګولی نو بیا به څه چلي؟ دلته بعضې معصومانې اوس خو لا ښې دي، مخکې کال ویل هغوی وایي چې موږ خو دې ورته نږدې کېدی نه شو، دا څه چل به کېږي؟ یا زما بچی ته به نږدې کېږي؟ دا خو غټې غټې خبرې دي، دا کور کول اسان دي، خو دا اور بلول پکې څه شی دی؟ ګران دي. ته به خامخا دا خو دا څه کې؟ نو
په کار دی چې خپله بیبي په دې باندې عادت کول چې زموږ میلمانه به دا چل به دا چل به سختې به سختي به غوا سره عادت کول ته به ته ګڼ کپي کې سبا سوال به کې په ټوله دنیا کې سوالګر خلک هغه د مولوي صاحبانو بچي دي خپه مه شئ بدلته میلمه راغلی او بس چې کومه دی د مور وایي په کوڅو کې ګرځه او څه شی راوړه شوده بې غیرته خو یو غواواله که نه ځان ګاڼه کوه یو غواواله او ښځې ته وایي مټې دې ونغاړه او دا بس څپیا کې تپه کور کې ما دلته ویل دي مې څپیا کې تپئ مټې ونغاړئ خپلې چې کومه دی غوا ساته خپل بیا به ستا بچی چې کومه دی په یو ګوټ اوبو پسې به په کلي کې نه ګرځي که نه دا ټولې خبرې مونږه انسانان یو خوراک لرو سکاک لرو میلمه لرو ځان ستی ستی کا ځان ستړی ستړی کا خو کوشش دا وکړه چې چېرته سوال بل چاته ونه شي مونږه پخوا یوازې ومه نو میل زه چېرته ځان له یو عالم ګورم یو ملګری ګورم 28 کتابونه به ما یوازې ویلي یوه 28 کتابونه خو ډېر شی دي که نه دا تلخیص دا مفتی صاحب دله دې ته ما تلخیص به اوس الله دې ما ګناهګار نه کړي خو چې بانګ نه مخکې و د سهار د بانګ نه مخکې و که په دې ټیمونو کې مې وایه نو هغه نه بیا تپوس وکړئ نو ما زه ځان له یو مولوي صاحب ګورم که نه زه لاړم یو چا راته ویې پلاني ځای کې ښه مولا دی بس زه لاړم یو ملګری را سره بل و لاړو 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 بیا پیدل مزل او پیدل ډپې 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 ورسېدو غریزه علاقه ده چې ورسېدو ماښام نه لږ مخکې ټیم دی بس هغه سلام علیکم بره ګړه قصه قطاره بس ورلو هغه اوس چې کومه دی کور تندروالی په داسې انداز دی چې د جومات کور دی نو هغه داسې هغه نیمکې شان دی نیمکې دا مطلب چې بره چت ته دیوال نه دی رسېدلی که الله دې پې تندر وارتی نو هغه دې خوا دې رګړۍ ده اخوا د هغوی کور دی نو موږ هغه نیمکړي کې نو اوس هغه بره چت خو یو شان دی نو هغه یو کمره کې اوس اواز پټېږي اوس چې د موږ سره بره ګړه وکړه دی اخوا لاړو چې لاړو نو بس اوس ښځې ته یې زما ډېر فضایل بیان کړه لکه ډېرې بیان کړه لکه زمان هم ډېر چې دا داسې چل دی او داسې چل دی خیر به هر حال فضایل یې د دې دپاره بیانول چې دا ښځه یې دې ته مایله کوله چې یو چرګې قصه د یو چرګې وه لکه غرض یې دا و چې دا چرګه به حلاله کړو میلمانه دي هغه اول خو نرمه وه ویل چې نه یې حلالوم انډې به پخې کړو دا ښې ښې خبرې وي دا خبره سختېده هغه ویل الله دې تام غر کړي الله دې ستا د میلمه هم غر کړي او زه چې خبرې سختې شوې اوس مونږ دې خوا دا خبرې په زوره کوو چې لکه مونږ ستاسو خبرې نه اورو زما هغه ملګری ډېر ټوکي و هغه ویل که مونږ دلته ډمامې هم غږو نو موږ یې اورو خو پرېږده چې دا کارګزاري ښه صحیح واورو اوس بهرحال دی غریب راغی هېڅ ونه شو راغی تک تور رنګ یې تک تور دی ما ورته ویل چې داسې خبرې اترې مې لږې بدلې کړې بیا ما ورته ویل مې یو خبره کومه موږ به ځو موږ له چا ډوډۍ کړ ده ډوډۍ چېرته کړې وه خو د صلحې دپاره به دا خبرې کینو ډوډۍ چېرته وه هغه غره کې ډوډۍ وه میل موږ له چا ډوډۍ کړ ده او موږ به ستاسو نه ځو او صرف یاره چې تاسو ایثار شیخ ډېر غریب موږ ویل موږ له چا ډوډۍ کړ ده او بس چې کومه دی ستا ملاقات له راغلي وو دعا مو وکړه رخصت شو هغه زما ملګري ویل تا خو سره هغه خبره ورته ونه کړه نو ما ورته ویل مېل دا بې غیرته زه خپلو طالبانو له نه بوځم نو هغه ما ته ویل چې دا خو د ده د وس خبره نه وه مېل ټیک ده دا د ده د وس نه وه خو ولې دې د خپله ښځه نه وه معلوم کړی چې د ده اخلاق داسې دي کردار یې داسې دی جو بس دا به چپ شوی وی که نه نو چې ده کې دونه حکمت نشته نو بس دا زه نه بوځم
رالو بیا کته زمونږ په بدن کې سات څه و 2 غنټې مونږ سفر وکړو مونږ چې یاره رالو الله دې الله خو ډېر مهربانه دی مونږ کې اوس سا ختم شوی دی کته چې کله دی روډ ته راکوسو نو بس چېرته یو کس و هغه راغلی و دې دوکان کې خپل څه کار و څه شي دپاره راغلی و بس خو چې مونږ دغه شو مونږ پرې ورغلو هغه سره دا مامپلي و او دا هغه ویل زه خو دا دوکان په دې دا خو شپه ده وایي زما خپل څه کار و بس دغه نه مونږ مامپلي واخېسته بس کېناستو د روډ په غاړه خبره مې په دې پورې تاسو ته کوله چې اول به د خپلې ښځې مزاج معلوم کړي لیونی سړی چې هغه د خپلې ښځې مزاج معلوم نه کړي هغه خپل مزاج مطابق به کار کوي عادت به کې زما میلمه به راځي دا به کوو دا به کوو ښسته ښسته په مشورو دغه د غوا نه هم ملاندې وځه چرګې نه هم ملاندې وځه اوس یوه چرګه ده جو په تندر دي شي مولوي صاحب باندې خدای تندر وانرته انډې به پخې کړې وې ماشاءالله څونه خوندورې به موږ خوړلې وې دا خبرې فلما رأى أيديهم لا تصل إليه وخم را ټول خراب فلما رأى أيديهم هر کله چې ولیدل لاسونه د دیو لاسونه یې ولیدل لا تصل إليه چې نه رسېدل خوراک ته ابراهیم علیه السلام ګوري د میلمنو لاسونه نه رسېږي نکرهم نو ناشنا یې وګڼل دیو لره واوجس منهم خیفة پټه کړه د دیو نه یره پړکې ولې ځکه هغه دور کې چې چا به د چا خوراک نه کاوه نو هغې ته به ضرر رساو واوجس منهم خیفة قالوا لا تخف ویل دیو مه یریږه سوال دا دی چې دی ولې عالم الغیب و چې هغه یاره پټه کړه او دی ویل لا تخف نو سورت هجر به نه یروئ سورت هجر کې ابراهیم علیه السلام ویلو انا منکم وجلون اے میلمنو ستاسو نه زموږ یره پیدا شوه نو هغوی لا توجل مه یریږه قالوا لا تخف مه یریږه یقینا موږ رالیږلی شوي قوم د لوط علیه السلام ته موږ ملایک یو انسانان نه یو او ښځه د قائمتون ولاړه وه دا به کېړه شروع ده نو هغه ویرېده چې ابراهیم علیه السلام د مرګ دپاره څوک راغلی دي پریشانه وه غمزده وه واویله وه تنی تنهایي ده څه مخلوق نشته ډله ټپله نشته د انبیاو ژوند داسې عجیبه و ښځه یې خوا ولاړه ده وامرأته خدای خوا نه راګډېږي ځکه چې پردي خلق دی نه راګډېږي راشه دی اوس دی به برسرې ته ګوره د خاوند سره به چا 2 خبرې نه کړي او د به تبر په لاس باندې بیا په منځ کې ولاړی په خیر علي وامرأته قائمة او بیبي ده ولاړه وه دی بې غیرت هم نه وایي چې اول هغه سړی پرېږده په ده راکېده ته ولې راځي دا وایي زما ښځه بادره ده ډېره بادره ده سړو سره دې په غاړه یې کړه او دا بادره ده په تا مور ولګه او ستا په دې ښځه مور ولګه څه به وکړو قرآن مونږ ته څه وایي دین مونږ ته څه وایي او مونږ په کم طرف روان یو خو زړه به خپل څیزونو وامرأته قائمة بیبي ده ولاړه وه ګوره دونه سخته ده چې تنی تنها ابراهیم دی خلق دی او بکیړه ده هغه وایي مونږ ستاسو نه ویریدو ای میلمنو دا یو قصه ده او دا نه راځي مخې له نه راځي قائمتون ولاړه کله چې پته ولګېده چې هغوی ویل موږ ملایک یو دې دپاره راغلي یو نو چونکې انسانان خو نه و ستر خو د انسانانو نه دی فضحکت نو دا په خندا شوه او خندلې ولې خوشحاله شوه چې زه چلو خبره د دې نه ده خبره د سختۍ نه ده او زما خاوند به څوک وهي نه وجنې به یې رانه نه دا لویه خوشحالي وه نو فبشرناها باسحاق نو بیا دې تقدیم تاخیر ته هم پکې ضرورت
نشته. ځکه لویه خوشحالي په دې پکار وه ځکه چې د مرګ خبرې وې، مرګ خبرې. فبشرناها نو زیری ورکړه منګه هغې ته باسحاق په اسحاق علیه السلام باندې چې الله تعالی بچی هم درکړي اسحاق. یوې خوشحالۍ پسې بله خوشحالي. او اخوا د اسحاق علیه السلام نه یعقوب علیه السلام ماشاءالله زوی دی هم پیغمبر مبارک، نوسی دی هم پیغمبر مبارک. او لا اخوا خو بله مبارکي خو لا پاتې ده، بله کومه مبارکي وه چې د یعقوب علیه السلام نه اخوا ستا کړوسی دی مبارک چې هغه به هم پیغمبر وي. څوک؟ یوسف علیه السلام. قالت یا ویلتا. آیا دا ده چې وایي په آیات کې تقدیم تاخیر دی. تقدیم تاخیر دا دی چې دا ولاړه وه اخوا. فبشرناها باسحاق زیری ورکه هغې ته په اسحاق علیه السلام باندې، رستو د اسحاق علیه السلام نه په یعقوب علیه السلام باندې. نو فضحکت دا په خندا شوه. ما تاسو ته دا بله خبره چې وکړه دا ډېره بهتره ده، ډېره بهتره. قالت یا ویلتا ویل هغې هی ارمان دی ما لره الیدو ایا زه به بچی راوړم وانا عجوز زه بوډی یم وهذا بعلی شیخا او دا خاوند زما بوډا دی. دا د ښځو عادت دی. یا ویلتا ان هذا لشیء عجیب. یقینا دا خامخا یو شی عجیبه دی. انا عجوز زه د ننان مې کلونو ته رسېدلی، مانه یو کم 100 کالو ته رسېد او زما خاوند 90 کالو ته رسېدلی. ویل دیو آیت تعجب کې د امر د الله تعالی نه، رحمت د الله تعالی دی او برکتونه د هغې دي په تاسو باندې ای اهل بیتو د ابراهیم. انه حمید مجید. یقینا د الله ستایلی شوی د بزرګۍ خاوند دی. فلما ذهبا دلته کلمات د ملائکو راوړل رحمت الله دیم و برکاته برکتونه د هغې. ځکه دا اشیا چې په کور کې نه وي نو کور د خوند نه خالی دی. هغه څه کور دی چې پای کې برکتونه او رحمتونه نه وي. فلما ذهبا هر کله چې لاړو د ابراهیم علیه السلام نه یرا او راغی دته زیری یجادلونا بحث یې کو، یعنې زمونږ د ملایکو سره، موږ سره معنا زمونږ د ملایکو سره په باره د قوم لوط کې چې الله عذاب ته لږ وروستو کا. ولې ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام خامخا صبرناکو اواه نرم زړه والا منیب راجع کېدونکی و الله ته. یا ابراهیم دلته د ملائکو ابراهیم علیه السلام ته وی چې ابراهیم د دې مجادلې فایده نشته، بس دا فیصله شوې ده. ویل اے ابراهیم مخواړه وه د دینا، انه یقینا شان دا دی قد جاء امر ربک پتا کې سر راغل دی حکم د ربستا، یعنی عذاب د ربستا. او یقینا دیو راتلون کې دی په دیو باندې عذاب غیر مردود نه به واپس کړی شوی. ولما جاءت رسلنا لوطا دې ځای خبر الله ماشاءالله کم ځای ته خبره ورسېده د لوط علیه السلام، چونکې دا خو د هغوی د عذاب دپاره راغلي وو. خو دلته ایډوانس کې ابراهیم خلیل الرحمن ته ماشاءالله د بچي زیری ورکړ. ولما جاءت رسلنا هر کله چې راغلل ملائک زمونږه لوط علیه السلام ته سیء بهم خپکړی شه په دیو باندې، وضاق بهم ذرعا تنګ شوه د دیو په وجه باندې سینه د لوط علیه السلام. دا پنځمه واقعه ده چې تعلق لري د صورت د دویمې دعوې سره. دویمه دعوه څه وه؟
عالم بے کل شین هو الله ګوره لوط علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو میلمنو نه خبر نشو دا پت ورته نشته چې دا ملائک دي ورنه غمونه به په ولې تیرې دی سی ابهم خپکړې شو په دیو باندې وضاق بهم ذرا او تنگ شوا د دیو په وجبانی سینه د وضاق بهم ذرا د نحو قاعده د تمیز د نسبت د فعل نه فاعل ته اصل کې فاعل وي د تمیز اصل کې فاعل وي نو ځکه موږ معنا دا کو تنگ شوا سینه د پراتلو د میلمنو وقال هذا ویلوط علیہ الصلوۃ والسلام هذا یوم عصیب دا ورځ دا نهایت سخته ځکه زما د هغه ته پته و د قوم بے غیرته چې دا به زما میلمنو ته وسه ضرر رسي وجاءه قومه دا سبب دا خفخانو راغلو دتا قوم دد یخرعون الیه چزغلول شو د طرف تا یخرعون یعنی هغه غلط خواهش دیو د شانا گویا چې د شانه را شړل امام کسائی وای لا يكون الاحراء الا سرعا مع الرعاده او احراء دیته وای چې جلتی می او سره در په دونا داسې په بیمانه په یو بیمانه کیفیت را روان ومن قبل او مخکې دنا کانو دیو یعملون السیئات چې عمل کاو د بدو قال یا قومي ویلوط علیہ الصلوۃ والسلام ای زما قوما هؤلاء بناتي دا زما د قوم لونا دا نه چې زما لونا خود قوم لونا دی د امت لونا دی او پیغمبر پلار د هر امتی وی کل نبی ابو امته وهم اولاده هر نبی د خپل امت ابا جان دے د امتیانی بچی دی نو هاولای بناتی دا زما د قوم بچی گانے دا زما لونا دی هن اطهر لکم دا ډیر پاکیزه حلال دي ستاسو د پاره په نکاح پتور فتقوا الله یا پیغمبر کا انہیں میرے بیٹیاں کہنا شفقت کے اظہار کے لیے تھا دا صرف دا شفقت دے اظہار دا پارو فتقوا اللہ دلانو ارے گئے ما مرسوا کوئی فی ضیفی پبارد ملمنو زمان کی علیس منکم رجل الرشید اے نشتے لستا سنا چک سڑے خیار چک خیار سڑے نشتے قال لقد علمت ویلدیو تا تپتدا مالنا فی بناتکا نشتے منگلرا پلونستائی کی صحاجت وَإِنَّكَ لَتَعْلَمْ یقناً تخامخ پوئیگی مانوری آگا چه منگا غوارو چاگا اقلام بازی دا قالا نووی لوط علیہ السلام وسیو ارمان کئی لوط علیہ السلام لو ان لی بکم قوة کلچ دیو پا دیوال باندرا خطل بس دد پڑکی او غم را گئے ارمان کوے مالا را پتا سمانے چا قوت یا ما پنائی حاصل کڑے وے الى رکن شدید یو قبل مضبوطی تا نو ما با لفعلتو بکم ما فعلتو ما بکڑی وے لستا سراغ چما کول ما وستاسو دا مخونا وار کڑی وے تاسو با میں واپس کڑی وے خو بے وسیم او دا زکا وای چې لوط علیہ السلام خپل قام قبیله خو نوا دیکھو مسافرو حدیث د بخاری د رحم الله الله د لوط علیہ السلام باندې رحم کی لقد کان یاوی الى رکن شدید د یو مضبوط قبیله ارمان کړو
نو بیا د ترمذی پر روایت کې دا جمله مرسله ده، فما بعث الله بعده نبيا الا في ثروه من قومه. ددن رسول الله چې کوم پیغمبر دنیا ته راغله را لېګله هغه په مالدار قبیله کې، کلکه قبیله کې، مضبوطه قبیله کې. او دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شعب ابي طالب کې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کفار مکه او مقاطعه وکړه، نو بنو هاشم دا ټول پټوله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بندیوانو. او ابو طالب اگر چې په نبی ایمان نه راوړې، په د نبی په سر ولاړو. او آوی الى رکن شدید، یا ما پناہی حاصل کړې وې یو مضبوطه قبیله تا. قالو یا لوتو، ویل دیو الوتا یقینا منګه استاذ در ابستایو. کله چې دیو دا غم ولید چې لوط علیہ الصلوۃ والسلام نشه غمجن دی، د سر روان دی، غیرتی سړی دی. ویل دیو الوتا یقینا منګه استاذ در ابستایو. لن یصلو، خلق وای پلان عالم الغیب دی، ګوره پیغمبر دی عالم الغیب نه دی، دا نه پیژني چې دا ملائک دي. لن یصلو الیک، هیڅ چرې بدی ورنرسیږي تا ته. نو حضرت لوط علیہ السلام ته خو څه نه ویل، نو څنګه تا ته غرض ده دی چې ستا مېلمنو بېعزتۍ ته بدي ونرسیږي، چې دا اصل کې دک تا ته دی، غم تا ته دی. فاسر باهلک، بوزا خپل اهل، بقطع من الليل، پڅ حصہ د شپې کې. پشاد نه ګوري لستا سنا حسیوتن ما سوا د خزستانا، یقینا شان د رسیدون کې دی اغا عذاب ما اصابهم، رسیدون کې دی اغیتا ما اغا عذاب اصابهم چې دیو ته رسیږي، اغا عذاب بد ته رسیږي. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کله به دا عذاب نو ان موعدهم الصبح، یقینا نیټه د عذاب د دیو سبا دی. لوط علیہ الصلوۃ والسلام ډېر غمجن شوی دی، د غم انتها ده. ودا په سبا کې نو جواب راغی الیس الصبح بقریب، آیا نه ده سبا څه نږدې؟ ولې دا خو ډېر قریب دی او را روان دی. فلما جاء امرنا، پدې کې پدیو دعا عذابنا، هر کله چې راغی زموږ عذاب، جعلنا علیها سافلا، او ګرځاو موږ بره طرف د کلو، لاندې طرف د کلو. د یو عذاب لاندې باندې کړه الله، او بارانو کو منگا پدے باندے پدے کلو باندے حجارتن گٹے من سجیل، د قرت کانو نا، د قرت کانو باران پہ اللہ وکا، سنگی گل او آگٹے پو اور باندے پخیوی. او قانون دا دے کم شکی چا دا اور اثر وی نو آگا بیا جوڑی گی نا آگا زخم. د دې وجنه کستا سو پکری او د کمر زخم دی او د ګولۍ زخم دی، ګولۍ زخم زر نه جوړیږي ځکه هغه کې د اور اثري. دا وجه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، الله زمون خطاګانې په اوبو باندې په اورا په ګلۍ باندې الله دا وینځه، ځکه چې په دې کې اثر د اور نشته. وامطرنا علیہم حجارة من سجیل منضود، پرلپسی مسومۃ عند ربک. کلی پہ اللہ الٹکڑا د کانو باران پہ اللہ راوستو، ملائک راغے دا شکلو نے ورلا پت سپیڑا باندی والا ٹالے اڑان دکڑا. وی آن خدا وندے کہ ہنگام سحر
کرد قوم لوط را زیرو زبر اے الله چې په یو هنګامه د سار د قوم لوط د زیرو زبر کربا زیرو زبر لاندې باندې مسومتن نخدا رکړې شو د هر کافر نوم په کانی لیکو برنه و اټم راغې پنځ دربستا وما هي من الظالمین بمعید او نو دا کانی هي کې ضمیر دې کانو تا یا وما هي نو دا واقعات ظالمانو نه سلري زکه مکی ولونه دا دون لري واقع نو وما هي نو دا کانی د ظالمانو نه سلري وإلى مدين أولئك مونږه مدین تر ورته دیو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام د شپږم واقعا تعلق لري دا ول دعوی سره چل عبادت لله وحده امنګ له غلو مدین والو تر ورته دیو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام ویل د ازما قومه بندگی د الله وکي دا واقعا سورۃ اعراف کې تفصیلا 13 شوی مالکم من الہ غیرو نشت استاسو دا پارا حس مددگار غیر دا اللہ نا ہر پیغمبر خپل دعوت دا لا الہ الا اللہ نا شروع کی ہاں ورپسے بیا پا قوم کے چکما لیا پلیتی وی بیا دا غی تذکرہ کی ولا تنقص المکیال والمیزان مکموی پیمانا او تلا مکموی تلا کے نقصان ما پیدا کوي یا ذکر د محل د مراد حال ولا تنقص الميزان مکموي المکیالا پیمانا والمیزان او تول یقینا زتا سینم به خیرن په مالداري کې او زیریګم پتا سو د عذاب د ورځې لوی الاهم فالاهم بیان کوي مالداري کې نام اے بے رخص الاسقار و کسرت الارزاق اللہ در تنرخون ارزان کڑی فراخی اللہ راوستے چونکہ مدین داغا کلے ہو چھ اصل کے دا مدین ابن ابراہیم جوڑ کڑے او داغا کلے ہو چونکہ دا ابراہیم علیہ السلام یو بیویوہ چې دا اغنم قنطورا بنت یقطان کنعانی دا کنعانی دا غن اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام لوی اتبچی ورکڑی اتبچی نو اغا بچو کی یو مدین دے یو پکی مدین دے دا دا سارا بای بچے امن دے دا دا حاجری بای بچے حاجری لخو اللہ صرف اسماعیل ورکڑے دے سارا بای اللہ اسحاق علیہ السلام ورکڑے دا بلا بی بی دا قنطورہ بنت اقطان نو پا دینم باندې دا مدین کلے جوڑ شوے خار جوڑ شوے ویا قوم اوفوا المکیال اللہ د دعوت د شعیب علیہ السلام دو رخو دعوت اللہ چ بندگی دی اللہ خاص گئی دویم اصلاح الحیات الاجتماعیہ اصلاح د زندگی اجتماعی زندگی اصلاح ویا قوم یزما قوم پورا ورکوي پیمانا والمیزان ما تاسو دو معنی وکوي کوم معنی والمیزان او تلا کی بم نقصان کله خلق پرې تلا کی نقصان کوي دا تلا دا سکه جوړه کی چې شی هغه وای باره پورا ده او حال ده چې پای کی نقصان پرې تلا کی والمیزان بل والمیزان پتول کی پا انصاف سرا ولا تبخسوا الناس او مکوم وید خلقنا اشیاء دلیو ولا تعصو مگر زی پزمکا کے فساد کونی کے بقیت اللہ خیر لکم یومانا دا بقیت اللہ تابداری
تابعداري د الله دا ډېره زیاته غوره ده ستاسو دپاره. حسن وایي طاعت الله خیر لکم، د الله اطاعت دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره د دغه دنیاوي لږې فایدې نه. دویم معنی دا ده بقیت الله، یعنی المال الحلال، هغه مال حلاله کم چې الله ستاسو دپاره باقي پاتې کړی. معنی په تجارت کې دا لږ حلال مال چې په حلاله طریقې بغیر د کمی او د تول د کمی او بغیر د پیمانې د کمی نه الله تعالی درکړی، دا ډېر غوره دی ستاسو دپاره که یی مؤمنان. درېمه معنا بقیت الله، وصیت الله، د الله وصیت ډېر غوره دی چې تاسو د الله په وصیت عمل وکئ. څلورمه معنا بقیت الله، لحاظ ساتل د حکم د الله، مراقبت الله، د الله لحاظ ساتل ډېر غوره دی ستاسو دپاره که یی تاسو مؤمنان. او زه نه یم په تاسو باندې حفاظت کوونکی نګران. چونکې مدین بین الاقوامی منډۍ وه، دوه لارې وې. پاسه طرف نه چې مدین پاسه طرف نه لاره د مدین نه شام، ترکیې، بلقان، رمینا، چین ته وتلې وه دا لاره. کته طرف ته لاره وه د مدین نه مدینې، یمن، هندوستان او پاکستان دې ځای ته وتلې وه. نو خلک به هندوستان ته راغلل، نو پاکستان نه به مرچ مسالې واغېستې، یمن ته به لاړل، یمن کې به مشک زعفران واغېستل، مدینې ته به لاړل او مدینه کې به خوشبویانې هغه به ویوړې مدین ته. دا یو ترتیبو د ټولې دنیا سره دا یو تړلی ملکو. قالو یا شعیب، ویل دی اے شعیب علیہ السلام. ګوره د شعیب علیہ السلام دا ښایسته ښایسته بیان، هغه اوس څه وایي؟ شعیبه ته ته دا مونځ وایي چې داسې داسې چل کوه. قالو یا شعیب، ویل دی اے شعیبه ایا ستا مونځ امر کوي تا ته چې مونږ پرېږدو ما یعبدو آباؤنا، هغه چې عبادت یې کوو زمونږ مشرانو. دا ستا مونځ ته ته دا وایي چې مونږ د خپلو مشرانو طریقه پرېږدو. او ان نفعلا یا مونږ پرېږدو کول په خپلو مالونو کې، ان نترکا دا په هغې باندې عطف دی، یا مونږ پرېږدو کول په خپلو مالونو کې ما نشا هغه چې زمونږ خوښه شي، چې په خپلو مالونو کې مونږه نخرې پخرې پرې. دا مونځ تا ته دا وایي. انک لانت الحلیم الرشید، یقینا ته خامخا ډېر صبر کوونکی هوښیاري. یا دلته لا مقدر دی الله نفعلا چې مونږ ونکو. انک لانت الحلیم دا خبره کوي په طریقې د استهزاء. دا استهزاء وا په دې وجه چې یو طرف ته زمونږ د عقیدې جنازې دي ویستې، زمونږ عقیده دې ګډه وډه کړه، زمونږ زړه کلمه دې ګډه وډه کړه، هغې جنازې دي ویستې. او بل طرف ته زمونږ په معیشت او په معاشیاتو کې ګوتې وې، او مونږ خپلې خوددارۍ ته نه پرېږدې. نو دا خو ته ډېر هوښیارې او دا تعریض و چې ته لوی بېوقوفه انسان یې، العیاذ بالله. انک لست بحلیم ولا رشید، ته مړه نه هوښیار یې او نه صبرناک یې، ته ډېر بېوقوفه یې. زموږ معیشت دې هم تباه کړه، زموږ عقاید دې هم تباه کړه. چا ته وایي؟ شعیب علیہ السلام.
قال یا قومی بل انت السفیح الغاوی، تسفیح و غاوی سڑے. ویل شعیب علیہ السلام اے زما قوما خبر را کئی ماتا کئی امزا پوازح دلیل دا پر رب دا طرفنا اور روزی را کڑی ماتا دا خپل طرفنا رزق خیستا وما اریدو زیرادن لرم ان اخالفکم چه مخالفت وکم استاسو. الا دلتا یو تکے پٹ دینو علاوہ پمانا پوئے گئی او زیرادن لرم چه مخالفت وکم استاسو وَأَذْهَبُ او لارشم ستا لارشما الى ما انہاکم عنہ اغا ستا چتا سمنا کوم دا غنا قوم دا سینا کوما چتا سدیو خبرینا منا کوم او پخپلا بیا پہ حملے کوما پخپلا غیت ازم بلکہ چتا سمنا کوم نو پخپلا بمتے منا کیگم. وَأَذْهَبُ لارشم سراج المنیر وئی الا انہاکم عن الشیء زنمنکم تاسو دیو شینا و اعمل ذالک العمل چزدا عمل پخبل بیا کوم من نقصان الکیل ولو دا پیمانے دے. تفسیر سمرقندی وئی ان اریدو زیرادن لرم پدے بیان الا الاسلام مگر د اسلام سونا چه زما طاقت وی وما توفیقی ندے امداد زما پک مگر پا اللہ دے خاص پا دے اللہ تعالی زما بروسدا و الیہ انیب دے اللہ تزو واپس کے گما. نبی علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام تذکرہ وکلا بیل دا خطیب الانبیاء دا انبیاء خطیبو لحسن مراجعته قومه زکا قوم سر کل مراجعہ کڑے ڈیرا خیستہ مراجعہ کڑے. سراج المنیر وئی ویا قومی دی آیات کے تخفیفی دنیاوی پس دا ذکر دا حلاکت دا قوم مکذبونا اے زما قوما باعث دنشی پتا سبانی زما دشمنی دا چورسی تاستا پا مثل دا چرسی دل قوم دا نوح علیہ السلام تا قوم دا خود علیہ السلام قوم دا صالح علیہ السلام تا. وما قوم لوط منکم ببعید ندے قوم دا لوط لستا سنت سلرے. قوم لوط کے الٹے ہوئے بستیاں مدین کے قریب ہی ہے. دا مدین تا بالکل نزدی دی اور زمانہ کے اعتبار سے بھی تم سے بہت قریب زمانہ میں ان پر عذاب آیا ہے. دا زمانے پہ اعتبار امدادیو تا دیر نزدیو معرف ہوئی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ بخنا غوڑے دق پر ربنا پس پجبا ثم توبوا الی بیا توبہ باسی اللہ تا پزڑگی. ان ربی رحیم ودود یقینا زما رب رحم کونی کے منا کونی کے دے. قالوا یا شعیب دے آیات کے ذکر دسپک والی د شعیب علیہ السلام کڑے پچلو رو طریقو ویل دیو اے شعیبہ ما نفقہو منگنا پویگو کثیرم مما تقول پڑیرا خبرو چتوے. شعیب استادا خبرے دزم ذہن ناخلینو وَإِنَّا لَنَرَاكَ دا یو طریقہ دیم دا چمنگتا ہینو فینا پخپل زانی کے پخپل معاشرہ کے ضعیفن کمزورے. دریم دا ولولا رہتو کا او کنوے خاندانستا اے شعیبہ لرجمنا کا منگ با پکانو تسنگسار کڑے. چلورم ومان تالینا بیعزیز نیتا پا منگ باندیا عزت من. قال یا قومی شعیب علیہ السلام جواب ورکی یا زما قوما آیا قبیلہ خاندان زما دیر عزت من دے پتا سود اللہ تعالیٰ واتخذتموه او تاسو گرزول دے اغا وراءکم رست دا زاننا زہریہ شاعت غرزولے شوے. وراءکم زہریہ سمانا شوا شاعت غرزولے شوے. ان ربی بما تعملون محیط یقینا زما رب غجتا سو عمل کوئی احاطہ کونی کے دے.
वत्तखज़्तुमूहु, और उसको डाल रखा तुमने पेट पीछे भुला कर। दयो माना देम दल्ला हुकुम मशाता गुरजवले रमयतुम अमरल्लाहि वराअ ज़ुहुरिकुम, तासो गुरजवले हुकुम दल्ला रुस्त द खपलो शागानुना। वतुअज़्ज़िमूना अमर रहते, तासो ताज़ीम कवई द अमर द कबिले जमा, जमा द टबर ख्याल सातई और द अल्लाह ख्याल न सातई। वही हेरावई तासो फरमान द लुई अकबर, बेफायदे में यादवई कहूल टबर। दगा सुमरा बेअक्ली औ ना पुहिदा, चे फरक नकड़े द असगर औ द अकबर। गोरा जमा कबीला खवाड़ा दा च शेद द अल्लाह पे मुकाबले की। वया कौम अमलू, ये जमा कौम अमल कवई पखपल से, जमा अमल कौन के द बयानियम, जा अमल कौन के द दावतियम। जर दे च कोई बशई मैयाती, च सोक दे च राजीबा अगता। अजाब युखजी, अजाब च रसवा कई बागलरा। वमन हुआ काजिब, सोक दे च गदरो जनवी। वरतक़िबो, इंतजार कवई, इन्नी माकुम रक़ीब, जसरस्ता सुनयम द इंतजार कौन कोना। हर कला चरा गए अमर जमंगा, अजाब जमंगा। खलास कम शुएब अलैहिस्सलाम और सल्ला नतीजा जिक्र कई। आए कसान च मोमिनानु सरददना बेरहमत मिन्ना, पर रहमत पलवाने औनी वो आए कसानु लराय च जालिमानु। अस्सयहतो चगे, अस्सयहतो चगे, वगरज़िदल फी दियारिहिम जासिमीन, पपलो कुरुनो के पगोंट बांधे पड़मखे प्राता। क़ीला स्वाहिबिहिम, जब जिब्रील सयहतन, जिब्रील पे चगवाला। फ़खरजत अरवाहुहुम मिन अजसादिहिम नुरहुनै वतलल। बाज मुफस्सिरीन वई साहिबुल मनार वई चमराद सेखना अगर सख्त जलजलावा चिपाई के आवाज़ो आवाज़ आवाज़ आवाज़ी जलजला। दा से ख़त्म शुल कल्लम यगनाओ फीहा, गोए चिदियो नौ देरा पदे कलो के। अला बौदल मदियन, खबरदार हलाकत दे मलियन वालो लरा। कमा बायदत समूद, लका संगा च समूदियान हलाक शुल समूदियान। दलता तशबीह आजाद द कौम शुएब द मदियन वालो सरा په دوه وجوهو سره دی. یو دا چې د دوانه عربو دیم د صحیح او د رجفی عذاب په دوانو راغلی. صرف فرق دونه دی چې اما قوم صالح فاخذتهم الصيحة من تحتهم، د قوم صالح چغه د ښکته نه وه، او د قوم شعیب اخذتهم من فوقهم، د دیو چغه د باندې نه وه. دغه صرف فرقو د قوم صالح چغه د ښکته نه او د دیو چغه د بره اسمان نه. تفسیری بسیط وی ولقد ارسلنا موسی، پتا کې سره لګلې موږ موسی علیہ السلام په خپل معجزات او په دلیل ښکارا. دا و مواقع د موسی علیہ السلام دا تعلق لري د درېمې دعوې د صورت سره. درېمه دعوت سوا تشجیع فی التبلیغ بآیاتنا، په خپل معجزاتو وسلطان مبین او په دلیل ښکارا. دلیل ښکارا څه دی؟ وهي العصا، چې امسا دا رعب د موسی دی. چاته مولېږه فرعون ته او دغه سردارانو ته او مشرانو د قوم دغه ته. فتبعوا امر فرعون، پس ورپسې شول دیو په کار د فرعون پسې. وما امر فرعون برشید، نو کار د فرعون څه صحیح فیدې والا نو. ځکه د ویلو چې اهدیکم سبیل الرشاد، ز قومه تاسو د سملار خیمه. الله یې سملارې ونه ښودله، سملارې نه وه. ها سملارې یقدم قومه، مخکې به ځي د خپل قوم نه په ورځ د قیامت. چا به دا خیال و چې په ورځ د قیامت دا مخکې دی نو غټ لیډر دی که نه.
نو لیډر به خلک بوزي، نو کم ځای ته به بوزي. فاوردهم النار، پس ور داخل بکی دیو لرا اورتا، اورتا به ور داخل کی، رازی را پسی رازی. بلی وری دی خیال بیدا ہو چه منگا دا خود سوچت سڑے دے. فاوردهم النار، نو ور داخل بکی پور. وبئس الورد المورود، ناکارا گدر دے المورود، چتلل ورتکی دیشی دیر ناکارا گدر. لاڑ وشی د اور پا گدر باندې بے ورگٹ کی. الورد المورود بہت بری داخل ہونے کی جگہ ہے جس میں دخول کیا جاتا ہے. بلغت الحیران. بئس المدخل، دیر بد دے اغا مدخل. والمدخول فیہ، بد زید ننوتو دے چور ننوتل پکی کی دیشی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور پسی بکڑشی پدیو پسی پدی دنیا کے لعنت، او پر از دا قیامت لعنت. بئس الرفد المرفود، بد انعام المرفود چور کڑش دیوتا. انعام چه دیوتا ورکڑش دیتا انعام تحکمن ویل. انعام تحکمن، تحکمن لامنا د پیشاڑے پتور دیتا انعام ویل. چه دیر کل انعامو چه انعامو لعنتنا لعنتنا لعنتنا. العطاء المعطاء انعام چه دستا ڈالے شو. ذالک من انباء القرآن، دا ذکر شوی دا باز واقعات دا کلو ندی. نقصه علیکا، بیانم دا من پتا بان نبی. منها باز دا دینا قائمن والار دی موجود. وحصید زنی دل دل کلشوی قائم وحصید سوالار دی موجود دی. وحصید چه اثر سرخ کارینا اغا حسید دی. لکا مدائن صالح قوم کلی دا قوم لوط دا پکی سرشتینا. وما ظلمناهم، من ظلمناو کڑے پا دیو باندے لیکن دیو ظلمو کو پخپلو زانونو باندے. نو دفن کد دیو نا مددگارانو دیو اللتی اغا مددگارانو غیر تطبیب، غیر تطبیب غیر دا حلاکتنا. غیر تطبیب دا تطبیب دو معنی، غیر تخسیر غیر دا تاواننا، یا غیر تطبیب غیر تدمیر غیر دا حلاکتنا. ابو عبیدہ معنی کئی. وکذالک اخذ ربک، دغشانی والدرب ستادی کلا چونیوی کلو والو لرا حال دا چی دیو ظلم کونی کی. یقیناً والد اللہ علیم للظالم، اللہ کلا کلا ظالم لمحلت ورکی. حتی اذا اخذہو، کلا چی دا ظالم ونسین لم یفلتو، بیا ورلا گورے محلت نور کئی. تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا. زکنی ول درب ستا لیٹ وی، ستا درب نیول لیٹ وی، خون انتہائی ٹیٹ وی. وذالک یوم مشہود، دادا سے ورز دا مشہود چه حاضر بکلشی دیتا مخلوق. مخلوق باورتا حاضر شی مشہود بھی. پدی آیات کے داخرت دونو منا یوم المجموع، دیم یوم المشہود. وما نؤخره اللہ، دیکھ دو خبریں ذکر دا ہبت شان دا قیامت. دیم انقسام دا خلقوں شقی و سعید تا. فمنهم شقی زنی دا دیون با بدبختوی، و سعید زنی بنیک بختوی. یوم یأتی بغیر دا حرف جازمنا، ہم کلا کلا حرف علت حذف کیگی، او دا غی پا عوض کی کسرہ ورکولے کیگی. او دا کثیر فی لغت الحزیل، دا دا حزیل قبیلی پا لغت. علامات دا سعادت، نرم والے دزلا، کسرت البکا ڈیر جڑا.
عدم العمل چې ډېر امیدونه نه لري، نفرت الدنیا د دنیا نه نفرت، او حیا پکې شقیق بلخی وی. فاما الذین دا اوس تفصیل دی، هر کسان شقو چې بدبخت وي، ففي النار نو وی بدیو پور کې دیو د بار په دی اور کې زفیر اسویلی وی و شهیق او حناره وی. आवाज پس आवाज لکه د خره ابتدایی د کمزور आवाज دته زفیر وی. او چې کله غ دنیا بیا غ خر په سر راواخلي بیا څه شي؟ بیا شهیدی. حاصل دا چې دا دوانه د خر ابتدایی आवाज او شهیقه اخرنی आवाज. دیم زفیر هغه आवाज ته وایي چې د سینې نه وي، او شهیق نو جهنم کې بیا زفیر یو یا به شهیقی. بس دقه دا حناره وي، غراره وي، کوکی وي، روړی وي. الله دې موږ محفوظ وساتي. سخت ده نو سخت ده. خالدین فیها ہمیشہ بھئی پائی کہ ما دامت السماوات والارض ترسو پوری چوی اسمانون دا قیامت او زمکہ دا قیامت. نو اسمانون دا قیامت نو گناہگار مومنان بطر رو باسی. سوال دا چی ہمیشہ و نبیہ الا ماشاء استثناء چی معنی دارد؟ جواب دا چی دا استثناء دی دا پار دا چی طول کافر بیدین دا خوبا ہمیشہ وی. ہاں اللہ کلا کلا مومنم جہنم تبوزی پخپلو بد و عمالو پو وجبان دی. خوبیا اللہ تعالیٰ تے آغا چوی اسمانون دا قیامت زمکہ دا قیامت نو ہمیشہ بھئی پا جہنم کی پدے اور کی غڑمبو کی. اللہ ما شاء ربک مگر کا اغواڑی ستارب نو ستارب چی اغواڑی نو نور و عذابنو تبے منتقل کی د غړمبونا. نو څه تبه منتقل کی؟ زمحریر تبه منتقل کی، تبه منتقل کی. وآخر من شکله ازواج نور رنگا رنگ عذابنا دی اغ عذابنا تبه منتقل کی. استثناء دا الذین شقون دا چھ بدبخت با ہمیشہی. ہاں خکد اللہ خوخشی یعنی ہر شقی بدبخت با دوزخ تزی ہمیشہ با پکیوی. عام قائدہ و ضابطہ دادا لیکن دا فعال لما یرید ذات مشیت پا دے قانون نشتے عدد قوانیننا اللہ بالا تر دے. نو الا ما شاء اللہ داشو الا ما شاء ربک مگر کرزا شستا در رب فیفعلونو کئیبا. نو که څوک بچ کئی نو څوک تے تپوس کو لیشی، څوک تے تپوس کو لیشی. الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. دای دلیل دے یقینا ستا رب کئی اغا چیرا دو کی. نو دا فعال لما یریدنا څوک تپوس نشی کولے. لا یسألو عما یفعل وهم یسألون. خالدین فیہا نو داخلی کی با جنت تا. دا اولنا دا ٹھکیات ساتے دا اولنا بداخلی کی جنت تا ہمیشہ بھئی پدے کے ما دامت السماوات والارض ترسو چوی چشیل کوایا اسمانونا دا قیامت زمکہ دا قیامت. الا ما شاء ربک مگر کا غوڑی ستارب غوڑی. نو استثناء دا سنا شوا دا اگا ابتداء نشوا. ما تستویلو کنا چه ابتداء اللہ داخل بکس طرف جنت تا ابتداء او ہمیشہ بہی پائی کہ ما دامت السماوات والارض ترسوچوی جہنم بسے کی بیا برستو راوزی. ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء دا ورکڑا دا غیر مجزوز بے انتہان قطع کی دن کی بے انتہان قطع کی دن کی. ربک درے نور توجیحات دی خدای و توجیح یاد کئی. الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز
فلا تکو فی مریا تمکے گا پشکی مما یعبد هؤلاء مما یعبد تمکے گا پشکی مما یعبد من بطلان مما یعبد بطلان دباطل دو عبد آباؤهم مگر پشان دا اغا چه عبادت کولو مشرانو دیو من قبلو پخواد دنا یعنی د خپلو مشرانو پشان بے دلیل عبادتونه دي او بے دلیل عبادت بے ډنګه عبادت چې پرنګ د محمد رسول الله نه هغه باطل دي مکه الله هم حصہ دیو غیر منقوص غیر د کمینا ولقد آتینا او پتا کې سره ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته کتاب دې کې د یو سوال جواب دی چې دیو بے دلیل عبادت کوي نو عذاب په ول نه راځي ربا جواب چې دا هر عذاب د پاره نیټه ده کلمتون سبقت او کنه فیصله نیټه چې مخکې مقرر کړی شوی دا د طرفه دربستانه لقضی بینهم خامخا فیصله وکړی شوی پمیند دیو کې وس و انهم او یقینا دیو خامخا په شک کې دي منه ددنا مریب پسخ شک کې و ان کلا لیوفینهم ربک اعمالهم او یقینا دا ټول و انک بعثوا چلما بعثوا او لیوفینهم دور لجزا کلا یقینا دا ټول یقینا دا ټول لما چپور تکړی شي هر کلا چپور تکړی شي هر کلا چپور تکړی شي په قیامت کې نو جزای صدا نو سبکی لیوفینهم خامخا پورا بور کې دیوتا رب ستا بدل د عملونو د دیو یاد بشي کنه نو بس بیا ما معنا باندې وپوي شي و ان کلن سمانا شوا یقینا دا ټول لما بعثو هر کله چې پور تکړی شي نو څه چل بکیږي چې کله پور تکړی شي نو لو یوفینهم خامخا پور بورګن زجر په ترک د نهی عن المنکر 116 کې دریم تخفیف اخروی په 119 کې څلورم خلاصہ د تمام سورت په 122 کې فاستقم کما امرت کلک نبی پیغمبر ولی پیغمبر کلک نو وایا تو وایا ولی پیغمبر کلک نو نو فاستقم سمانا ده امت تا خبری دی یتاسو اللہ جنتیان کا فاستقم کما کشیما کوئی انہو یقنن دا اللہ تعالی پاگشتا سو عمل کوئی بصیر لیدون کے دیں ادے کې پینځه خبرې د پاره د تثبوت درې اوامر او دو نواهی امت ته لوی شان او اهمیت د استقامت نبی علیہ السلام نه تاسو شو یا رسول الله سپینګره شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیبت نه هود نو اخواتوا ز سورته هود او د سورته هود هم مثل کم سورتونه چې زوی بوډا کلمه اوله زکه پای کې د استقامت په سړی باندې یو لوی غمی دی یو خبره نو دی بوډا کیږي یو سړی یو ډاکټر طبيب لته نو هغه ته ویلو طبيب ته چې دایخته ولې سپین شو زما دایخته نو هغه ورته چې بلغم څه معنا د بلغم وجه ده ستا بلغم ده نو دغه بلغم په وجه مطلب ده چې بلغم د وجه نه بلکې د غم د وجه نه اصل کې اخته چې سپینیږي
نو دا د غمونو په وجه باندې چې په سړی غمونه راشي. او د دې وجه نه ابن ماجه کې روایت دی چې د غمونو ته نصف الحرم ویل، نیمه بوډایي په غمونو راځي. نیمه بوډایي د صیر وای صبات بدسار اے بے صبات، صبات بدسار اے بے صبات کہ برسنگی گردان نہ روید نبات. اے بے صباتا اے بے استقامت انسانا، استقامت زان کے پیدا کا ولے ولے کہ برسنگ گردان نہ روید نبات. چې کما جرنده کما ګټه تانو سره ژوند دی او کالو سر په دغه دانو سره یو پاره ده، خو چرته په جرنده دې څه شی ولیده، چرته شینکې دی ولید والی. او کدا ګټه شي ادا جرنده په ځای باندې دا ګټه پریوزي او په د باندې د پاسه دوړي او خاورې راشي، او بیا یو دانه مراله نو دا دانه به څه کوي، په بله ورځ به زرغونه وي. نو چې ته بې ثباتي که نه طالبان عالمه ته بې ثباتي نه دا سوچ دی چې دا آیات څنګه حل شه، دا حل نشه که حل شه، الته څکه دلته څکه الته څکه دلته څکه، پلانی کا درس کې کېناستم، پلانی درس کې کېناستم.